او استاد چې دی ما به دا خیال و یو ورځ یو پروګرام ته روان وم نو ما ته وی په ټالرنس به موږ تا سره خبرې کوو زما دا خیال چې د لړ شم ما ته ووایي چې نه دی ټالرنس ولې نشته په استاد کې یا په معاشره کې زه به ورته وایم استاد خو د معاشرې پیداوار دی او په معاشره کې چې ټالرنس نه وي په ما کې به هم نه وي زه هم چې په دغه لار باندې راځم او بد سلوکو سره مخ کېږم نو زه به هم هغسې کېږم خو زما دا عادت و چې موږ ټول شاګردان یو عالم صرف خدای پاک دی که موږ هر څومره ډیګرۍ والو که هر څومره کتابونه ووایو موږ عالمان کېدی نه شو موږ یو څو ټکي زده کړي دي هغه یو بل ته وایو نو ما د یو مشر نه تپوس وکړو عبدالله صاحب ما ورته مې ریډیو ته روان یم هغې راته وویل چې په ټالرنس ورسره خبرې کوو نو ما ته وویل ته به څه وایې ما زه به ورته وایم چې معاشره خرابه ده نو موږ هم دلته خراب یو هغه ما پورې وخندل ویې ښه وي ته ټوله ذمهواري په معاشره اچوې مې په چا باچو هغه راته وی ته پخپله وی استاد کې که ټالرنس نه نو معاشره کې به څه ټالرنس راشي استاد که ځان د معاشرې په خسنو سره وبهیي نو دا معاشره به څوک سموي استاد ته او ادیب ته او شاعر ته معماري کوم او د کام سترګې ځکه وي چې دی به د معاشرې نه ځان پورته ګڼي او معاشره به ځان پسې بره راکاږي که دغه کردار موږ نشو ادا کولی نو موږ له نه استاد کېدل پکار دي او نه راله شاعر او ادیب کېدل پکار دي او زه وینم چې زموږ په شاعرانو او په ادیبانو کې هغه رزغم نشته په خبرو کې ادب نه ښکاري نو ډېر خلک دا دي دا زه چې درته څه وایم دا ما د شاعرانو او د ادیبانو او د استادانو نه زده کړي دي خو پکار دا ده چې د صوابۍ خوره که په تاریخي توګه په علم پوهه په نرتوب او په بادرۍ مشهوره ده نن ولې هغسې بل یو قیمتي خبره دا غوره راته چا کړې ده زه لیډران پیغمبران نه ګڼم د لیډرانو نه زده کړه کوم پوهه کوم خو لیډر ته زه پیغمبر نه وایم پیغمبر صرف زمونږ چې کوم سلسله را روانه وه خاتم النبیین زمونږ چې ونه محمد صلی الله علیه وسلم نو زه په ذاتي خبره یا په سیاسي توګه خبره نه خو که تاسو زمونږ د علاقو کې وګورئ په بعضې علاقو کې پوهه او بیداری زیاته ده په بعضې علاقو کې پوهه او بیداری زیاته ده او په بعضې علاقو کې هغه نشته نو بیا تاسو وګورئ چې خدایي خدمتګار تحریک کم ځای کې په غلبه نو دقې څیز موږ له لږ بری راکړی ده په دې پښتنو علاقو چې خدایي خدمتګار تحریک کوم علاقو ته رسېدلی دی هغې موږ لږ بره کړي نو هغه برهوالی ادبي سیاسي او د خاورې خپل چې کوم فطرتي ولېوالی او برهوالی دی موږ هغسې نه یو موږ د خوشحال په نوم هم داغ یو موږ د رحمان بابا په نوم هم داغ یو موږ د اجمل خټک په نوم هم داغ یو او موږ د باچا خان بابا په نوم هم داغ که موږ په شا روان یو نو باچا خان هم فیل شو اجمل خټک هم فیل شو خوشحال هم فیل شو رحمان هم فیل شو موږ له پکار دي چې بطور قوم دغې خبرو ته سوچ وکړو او دا څنګه چې یو مشر فواد خان غالبا وایي چې که دلته موږ ډولکي له ډنګ ورکړو نو دا ټول کلی به راټول شي که د علم په خبره دا ټول کلی راټولېدې نو بیا نه محبوب جان او نه نورالامین او نه زوما او نه اقبال شاکر زموږ ضرورت ځکه دی چې دا کلی په ډنګ راټولېږي او په قلم نه راټولېږي زموږ دا ذمهواري ده چې دا خبره موږ خوره کړو په دې معاشره کې چې زموږ ښکلی مستقبل روښانه سبا دې قلم او دې کتاب سره تړلی د کوهینور ټکې د استعمال کړی دی ما په لار سوچ کوو چې د کوهینور به پس به کوم ځای ته ځي نو هر شته به ځي د دومره وړوکوالي باندې دومره غټه پوله کې تړل ځان ته ښه خبره نه ده خو اجمل بابا چې د غیرت چغه ولیکله نو په کابل کې ورځ ناستو نو ما ته وایي چې یاره موږ خو اسوابقا کړو چې بهر راووتو زمانه بدله وه نه زموږ سیکه چلېده نه هم په ژبه څوک پوهېدو ما ورته ویم بابا ستا د غیرت چغه هم لا پښتنو نه ده ازم کړ نو ما ته وایي او د غیرت چغه خلک پرې نه دی پوه شوی مې او پوه شوی پرې نه دی خو مې ته هم لا د غیرت چغه نه ده بیټ کړې بیا هغه په 25 کاله دغه 28 کاله عمر کې د غیرت چغه لیکلې ده او هغه اجمل بابا هم بیا د هغې نه ښه کتاب نه دی لیکلی نو دا د ماشومتوب دا کریم مایندز چې څه پیدا کوي دا عام څیزونه نه دي دا د ځوانو دماغو کم پراډکشن چې دی نننی بچی چې دی د نن محبوب جان زیاته پوهه لري د خوشحال بابا په زمانه کې انټرنیټ نه و هغه د کتابونو نه او د علمونو نه د دنیا چې دی
دا محبوب جان چې څومره خبر دی دومره نو خبر. خوشحال بابا نه مخکې خوشحال بابا نه و، د محبوب جان نه مخکې خوشحال بابا و، رحمان بابا و. نو موږ په دې ټولو اوبو باندې څنګه چې سر آیزک نیوټن وایي چې ما د ګلیلیو دی او د دغه زمانې چې څومره ارسټوټل دی او دغه خلکو په اوبو باندې ما خپې کېښودې او زه دې مقام ته راورسېدم چې پرنسپیا میتھمیټیکا دی فزیک مې ولیکو which was called the Bible of Science. نو دقسې د محبوب جان نه مخکې چې کوم اوږد کتار دی د هغه زمانې نه راوالو تر زموږ تر دې ملګرو پورې، نو دا کتارونه چې دي دې علمونو چې کوم مغز تاسو له راوړو او تاسو ته یې کېښودو نو دا عام څیز مه ګڼئ. د نورالامین صاحب خبرې دې وکړې، د اقبال شاکر صاحب دی، د ذاکر صاحب دی، د فیض ګل صاحب دی. دا موږ چې دلته غټې غټې خبرې کوو همدقسې مشرانو راله یا ملا ټپولې ده یا یې راته شاباس ویلي دي او موږ دلته ودرېږو تاسو سره خبرې کوو. نو دقه شی دی چې که تاسو نن دا خپل کشران دې نه ملا وټپوله او مخکې بوتلو او منفي سوچونه مو ورنه کړو نو زموږ د علاقې مستقبل روښانه دی. او که چېرې موږ دا خلک ډسکریج کړو او په کته هم بوتلو کوشم کړو د قلم توهین هم وکړو نو د دې علاقې مستقبل تیاره دی. نو زه تا ته ډېره ډېره مبارکي در کوم او دې ټولو ملګرو ته په خیرحالي وایم. زه دلته مېلمه نه یم، دې ما زه مېلمه کړم خو دا زما کلی دی، زما علاقه ده. نو چې کوم مېلمانه دي هغې ته بې کچه په خیرحالي وایم او احسانمند یو چې تاسو راغلي یې او محبوب جان ته ډېره ډېره مبارکي او خدای دې د ده قلم نور بختور کړي. خو زما به ورته دا مشورې چې محبوب جان دی اوس هم په قلم او کتاب سره هغه مینه وساتي چې خپل علم هم هغه مقام ته ورسي چې هغه د شاعر او د ادیب سره سره یو ډېر لوی عالم وشي. نو زما په خیال د پانیني تاریخ په بیا ژوندي. ډېره ډېره مننه. خدای مو باد کړه. ډېر ډېر